درش پیتم نمبر سورت نزول کے دایو سلورم نمبر سورت تے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پنند اللہ بانے شروع کوش رحمان و رحیم دے اذا جاءت المنافقون کلچ راشتا منافقان قالوا دی وی نشهد انك لرسول الله من اقرار کوش تا اللہ رسولی والله يعلم اللہ کوئیگی انك لرسول یقیناً استاد اللہ یک پیغمبر والله يشهد اللہ ردیق بیان کئی ان المنافقین لکاذبون اقرام منافقان سے دروجن دی اس منافقان خلط داویلی چی انک لرسول اللہ ندیک دروغ تو خبر اچھا اللہ وی ان المنافقین لکاذبون دی دری جوابا مفسرین سے دری یو دا چی اللہ فرمائی ان المنافقین لکاذبون دا دی چی دی اخبر دا غط شہادت ویلے دے دا شہادت ویل و تصل دروغ دی ذکر شہادت آگے تا وی چی دخلی او دزرئی وی شہادت تا وی چی دخلی او دزرئی وی دا دی پخلبا دی انک لرسول اللہ او پدر کې تو دای نه منله نو د خلیو د خبرې وشوله شهادت ویل کېږي چې وای او دا یو نه د خضرو شو کنه نو دې قول کې دروغجن نه وي خو دې قول ته چې نوم د شهادت اخر سره دې کې څه دي دروغجن دي پوهېږئ دا یو معنا دویم الله رب دې خبره کې نه وایي چې انک لرسول الله الله دې نور حالت بیانوي ان المنافقین لکاذبون دې خبره کې نه په نور کې دغه منافقان څه دي دروغجن دي دریم جواب کوي ان المنافقین لکاذبون فی زعمهم منافقان دروغجن دي په خپل خیال کې څه معنا خو خلق انک رسول الله وي خو ځکه کې دا چې الله رسول نه دی دا الله رسول باندې له مخالفت کاوه دا معنا آیات اتخذوا ایمانهم ګرځوي د خپل قسمونه جنتن دال صفر فصدوا عن سبيل الله نو ولا شي د الله دلارنا انهم ساء ما كانوا يعملون بشک دوی بد دغه چې دوی کوي ذالک بانهم امنوا دا په دې وجه باندې چې دوی ایمان راوړ او مانم خپل باندې اظهار ایمان وکړ ثم كفروا به کافر شو او په خپل انکار وکړ په ځکه چې انکار وکړ فتو به علی قلوبهم نو مهر ولا شو دې په دونه باندې په هم لا يفقهون د یسن پوي و اذا رايتهم کله چې تووی نه دوی لرا نو دا باډر چې ولوي سبب چې عادیان دي توجب کا تامهم تعجب کی بات شي تعالی لري باډر او دې جسمونه غټ و ان يقولوا او خبره کوي تسمع لقولهم ذکر قوارث چې ګوري سره وي چې خبره نه ورم چا باور نو تسمع وربکې لقولهم زي ویناتا فكانهم خشب مسنده تبوي دا لرګيري دیوال ته علم کړی شوی دیوال ته خودل شوی په لرګي هغه قیمتي شی ده هغه په دې زمانہ کې دا دومره سپیدار افغانستان ته ورسي په دومره قیمت باندې خرڅېږي چې تایران دا هغه لرګي دی چې نه چې آبادی کېږي نه چې ور بلیږي چې نګری کې واجب شوا د لږی نه بل کار نه دا خلک ته شکرې وای نو دا غي علاج به دا اخري گزار کی دیوال غاړي سبالتا پروتي نو دا لرګي دی خدای دې لرګي دی نه دا آبادی دی او نه دا فخری دی ماته په نوم لرګي باندې نه مخکې نشي تلای کار نو دا شکرې دی الله فرمای دا ته هیڅ نه لري كأنهم خشب سبب دا لرګي مسنده دیوال ته علم پېښې یو خپل شوی يحسبون او ګوري دا غټ باډې سره ګوزیره دومره بیزردي يحسبون كل صيحه عليهم ګمان کوي دی د هر چیرې په ځان باندې چې بس کله زجر راشي کله تخفیف راشي کله ذکر د عذاب شي بس دوی دا په دا بس په دې متعلق دي چې سر عزیز درته ګړي الله فرمای هم العدو دا دي اصل دشمنان فاحذرهم ځان کنا وساته قاتلهم الله ان يفكون حالات ذکر الله دوی لرا دا کوم تر تعالی شویری و اذا قيل لهم کله چې ویل شي تعالی او راشي یستغفر لكم رسول الله چې بخنه وای تاسو پر الله رسول لو رؤوسهم دا ورته ګور شتاو کی راځي ویلا ولا ايتهم وینه بتذویلا يسدون چې منکی با نور منکی د مطابقت پیغمبرنا وهم مستكبرون او دی لوی کون چې یارات کون کړي سواء عليهم برابر د فتوی باندې استغفر لهم كتب خنه وعلى دوی لپاره ام لم تستغفر لهم یا بخنه نو وعلى دوی لپاره لن يغفر الله لهم هیڅ الله بخنه ورته کوي ان الله لا يهدي القوم الفاسقين یقینا الله هدایت نه کوي د قوم بدکار ته هم الذين يقولون دا هغه خلک دي خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم
بني مصطلق قضا تلاړو حال ته لاړو نو بنیادی وجه داوا جویره رضی الله عنها چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ویوا ادم مسلمانانو مور وا دا غي پلارو حارث ابن زرار دلته خبر راغی چې هغه غواړي چې په مدینه باندې حمله وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه برابر کړ اول چې شزو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل روان حال چې ورکه نو آل تاوی په داسې ځای باندې قبضه کړې وه چې هلته ډېر رحیم الله یې اوبه وي هغه هغوی نیولې دوی چې ورسېده په دې اوبه باندې څه مسله راغله او په هغې باندې صفونه جوړ شو د هغوی نه ډېر کسان مړه شو او مالونه په غنیمت کې پاتې شو خو یو مسله کې داسې راغله چې هلته د یو مهاجر او د انصاري صحابي په منځ کې لږ غونډه کې خبره راغله نو دی انصاری د خپل نو قتل کیال الانصار دا مهاجر ملیال المهاجر د انصاری مرتبطوب تا نور انصار ورسېدل او د مهاجر مرتبطوب تا نور مهاجر ورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شو چې خبر شو چې لاړو ورته دا څه جاهلیت چغه وایي دا څه تاسو چا ویل دینه مردار بوی دي بد بوی دي مینس کی جوړه وشله خبره ختمه شوه هغې نه وروستو په دې غزا کې منافقین ډېر زیات تلي وو د هغې وجه دا وه چې هغې ته څه نښې خالي ښکاره شوي وي چې په دې جنګ کې الله ربالعزت پیغمبر ته څه وکړي بری نو دوی لاړې چې غنیمت واخلي په دې کې دا عبدالله بن ابی بن سلول دا بدبخته چې کله ځان نه شو نور منافقین هم سر لاړ پدې کې زید بن ارقم رضی الله عنه دا خو مضبوط صحابي نظام ناس دی خو عبد الله بن ابي بن سلول یعنی درې نه دی او یې څه پروا کوونه کړه نو دې نور منافقین ته وینا وکړه چې دا خلکو ته تاسو وګورئ را لتا شو له کورونو کې ځای ورکړه خځه مړه ورکړه حتی چې ستاسو په ډوړو باندې غټ شو اوس دا د تاسو مقابل کې صف دا تیر خو تیر اوس فکر وکړئ اوس هم چاره کېدلی شي بیا یې غوښتل چې دا اور د مهاجر د انصارو په منځ کې څه وکړي ورا پیدا کړي دا خبره زید بن ارقم رضی الله عنه واورېدله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا خبر راوړه چې راوړله رسول الله هغه راوغوښت هغه چې راوغوښت هغه سمدستي قسم وکړه چې قسم یې وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه منله چې هسې د خلکو په نسبت باندې زما نیت خرابوئ زید بن ارقم ته فرمایي باید سوچ وکړي چې الله مسله خو دغه واقعیت دی زما ربه نو ته ښه پوهېږي زما صفایي ته وکړي نو الله رب العزت سورت منافقون راولېږه او ټول حالت یې ورته وویو چې دا داسې دي دا داسې دي پس د هغې نه بیا عبدالله بن ابی بن سلول هغه ځي ورته مخې ته ولېده ورته ویل چې تاسو خبره کړې ده چې لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز من هذا ځان ته دې عزتمن ویلي دي او صحابه او پیغمبر ته دې ذلیل ویلي دي پرېږدم دې نه کور ته تر څو چې په ځان ته په خپله بېرته ذلیل ونه وایي او هغې ته عزتمن ونه وایي نو الله فرمایي هم الذين دا خلق دي یقولون چې وایي لا تنفقوا على من عند رسول الله خرچې مه کوئ په هغه کسانو باندې چې د نبي علیه السلام سره دي حتی ينفضوا تر دې چې خواره واله شي ولله خزائن السماوات والارض خاص الله لپاره خزانه د اسمانونو د ځمکې ولكن المنافقين لا يفقهون لیکن منافقان نه پوهېږي یقولون دی وایي لئن رجعنا الى المدینه که چېرته موږ واپس لاړو مدینې ته لیخرجن الاعز منها الاذل ځان ته عزتمن وایي خامخا وباسي عزتمن د مدینې دې ذلیلان لره نعوذ بالله ولله العزة ولرسوله عزت خاص الله لره او رسول الله لره د ایمان والا د پاره ده ولكن المنافقين لا يعلمون لیکن منافقان نه پوهېږي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والا لا تلهکم غافل نه کی تاسو لره تاسو مالونه او تاسو اولاد عن ذکر الله د الله د کتابنا ومن يفعل ذلك شاکرا کارو فاولئک هم الخاسرون دغه کسان هم دي تاوایان وانفقوا مما رزقناكم اوله کوي دا مال ته مونږ درکړی تاسو ته من قبل ان یاتي احدکم الموت
وړاندې دغه نه چې راشي او تم تاسو ته مرګ فیقول بیا وایي رب یا زما ربه لولا اخرتني الى اجل قریب ولې درسته نه کړم نږدې نږدې پورې فاصدق صدقې به مې کړې وې خیراتونه به مې کړې وې واکم من الصالحین او شوی به زه د نیکانو نه دې په ژوند باندې یو روپۍ نه لګېد مرګ نه وروسته دې نه خیرالي عجیبه خبره ده ولن يؤخر الله نفسا هیڅ چرې وروسته نه کړي الله هیڅ یو نفس اذا جاء اجلها کله چې د هغې نېټه راشي والله خبیر بما تعملون الله خبردار دی په هغه څه باندې تاسو کوئ بسم الله